په موقع باندې زما او ستا بچو خو نوې نوې کپړې اغوستي، چا 2 جوړې جوړې کړي، چا 3 جوړې جوړې کړي. موږ او تاسې ته د غریب احساس پکار دی چې داسې خلک چې د هغوی د جامو وس نه کېږي، زمون سره معاشره کې دي، کلي کې دي، کوڅه کې دي. آیا هغه ماشومان چې د هغوی نوې جامې نه او زما او ستا ماشومانو جامې اغوستي او ورته پسخېږي، هغوی غریبانان یې په زړو جامو کې تېروي او ما او تا یې په نوو کې تېروو، رنګارنګ 2-3 جوړې. ورونو چې خپل بچو له دا کوو نو چې لازم د غریب احساس زموږ او ستاسو سره موجود وي په زړه کې، لکه څنګه چې د اختر ورځ ده، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د کور نه راوځي، یو ماشوم دی، هغه ماشوم ځان له ناست دی، په خاورو کې لوبې کوي، چې لوبې کوي ځان سره سوچ کوي چې یاره زما خو نن پلار نشته. وګوري خلکو خپل بچي هغوی عیدګاه ته په مخه کړي، چا په اوږو کې نیولي، چا په سورلو، چا پیاده، نوې نوې کپړې یې اغوستې دي. او دا ماشوم دی دغسې ناست دی، جاړي او یو لپه خاوره راواخلي به دې سر باندې راواړي او د ځان سره سوچ کوي چې که نن ستا پلار ژوندی وی نو ته به یې د ځان سره په مخه کړی وي عیدګاه ته، که نن ستا پلار مور ژوندی وی نو ته به یې سنبال کړی وي عیدګاه او پلار به په مخه کړی وي. زما مور نشه چې دې سنبال کړی وي. دا ماشوم خاورو کې لوغړېږي، جاړي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم د کور نه راووت، ماشوم باندې نظر پرېوت، راغی او د ماشوم خواته کېناست. بچیه نن خو د اختر ورځ ده، نوې کپړې واغونده، هله ورشه مور به دې انتظار کوي او ته جاړې خوشحاله به موقع باندې ورشه چې پلار ته راولي. ماشوم چې دا خبره واورېده په ژړا شو، ویې ژړل. حضور صلی الله علیه وسلم ورته په حیران شو، بچیه ولې ژاړې؟ وی یا رسول الله زما مور پلار نشته، کوې نو زه به عیدګاه راوسته، زه به یې سنبال کړی نه وی. نبی کریم علیه السلام خواته کېناسته، ویې ژړل. ویله بچیه راځه، د چا چې نه د هغوی الله اله راځه، کور ته یې راوسته، اواز کوي یا عایشه، اله یو یتیم ماشوم مې دله راوستی دی، نه یې پلار شته نه یې مور شته. عایشه رضی الله تعالی عنها چې کله راله، ماشوم یې وکتو په خاورو کې لت پت دی، په دواړه مخې خپل کو، هغې ورته هم وژړل. وی بچیه ستا مور نشته، ستا پلار نشته. ماشوم ورته جاړي، سترګې ښکته کړې، داسې ښکته کړې. ماشوم ورته څه وایي؟ وایي زما نه مور شته او نه مې پلار شته. اله بچیه راځه. ماشوم پاک ولمبو، د امام حسن رضی الله تعالی عنه جامې ورته واغوستې. ماشوم به حضور علیه السلام ورته فرمایي بچیه نن ناخو د فاطمه خور شوه، عایشه رضی الله تعالی عنها دې مور شو. ماشوم چې د کور نه راووتو خاندي، خوشحاله دی. ماشومان ورته وایي ته ولې خاندې؟ اوس خو دې ژړل. یو ژړل مې ځکه چې څوک مې نه و او خاندم خوشحاله ځکه شومه چې نن زه د فاطمه رضی الله تعالی عنها رور شومه. محترمو دا واقعه موږ تاسو ته درس راکوي چې د اختر په دې غبرګو ورځو کې، په دې خوشحاله ورځو کې موږ د ځان سره د کلي د محلې هغه غریبانان شریک کړو، هغه ته په صورت کې دي، هغه د پیزار په صورت کې دي. الله به موږ ډېر اجر راکړي. دغه لوی اختر ورځې دي چې کمې وضعې کېږي، قربانۍ کېږي، په هغې کې موږ تاسې د ځان سره هغه خلک شریک کړو، هغه خلک د ځان سره شریک کړو چې کم خلک هغوی ته الله وس نه دی ورکړی، طاقت نه دی ورکړی. الله جل جلاله پراخه دی. الله دې هر چا له توفیق ورکړي چې را روان کال هر څه باندې کولی شي. وما علینا